د کډوالو چارو وزارت په ایران کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو له بد چلند څخه په اندېښنه کې دي. د کډوالو چارو وزارت له ایراني چارواکو څخه غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دغه ناوړه چلند وڅېړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. هره ورځ د ایران له لوري ګڼ شمېر افغانان په بد وضعیت کې د یاد هیواد څخه رااړول کیږي چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راپارولي دي. په دې وروستیو کې په خواله رسنیو کې ځینې بوږنونکې ویډیوګانې خپریږي چې په ایران کې د مهاجرینو سره د ځینو افرادو له لوري ډېر ناوړه چلند کیږي. که څه هم تر اوسه پورې د دغو ویډیوګانو دقیق وخت او ځای معلوم نه دی، خو بیا هم دا د جدي اندېښنې وړ دي. زموږ غوښتنه له ایراني چارواکو څخه دا ده چې په دقیقه توګه باندې د دغو کړنو څېړنه وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په دغه ډول کړنو سره د دواړو هیوادونو او د دواړو ملتونو ترمنځ د نفرت تخم وشیندي او د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. له ایران راستنېدونکي کډوال هلته د ایرانیانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي یا حتی قانوني اسناد هم ورسره نه مني. شنونکي له افغان کډوالو سره د ایران له لوري بد چلند توهین کول د زغملو وړ نه بولي او دا ډول کړنې د هیڅ هیواد له اصول نه حجابوي. شنونکي له افغان کډوالو سره د ایران له لوري بد چلند او توهین کول د زغملو وړ نه بولي او دا ډول کړنې د هیڅ هیواد اصول نه حجابوي. د ایران او د پاکستان څخه په ظالمانه او جابرانه ډول باندې د افغان مهاجرینو راشړل او دوی سره برخورد، دوی سره هغه رفتار، د دوی توهینول، د دوی بېعزتي کول، زه فکر کوم چې دا هر افغان ته د زغملو نه دی. زمونږ غوښتنه او زمونږ پوښتنه او زمونږ سپارښتنه له دغو هیوادونو څخه د افغان مهاجرینو سره په برخورد کې ده، په چلند کې ده، په رفتار کې ده چې نه باید له اسلامي هغه کوم کرامات چې الله عزوجل انسان ته ورکړي دي یا د ګاونډیو پر یو بل باندې حقوق دي هغه او یا هم هغه انساني جوړښتونه یا مشترکات چې بل سره لرو هغه تر پښو لاندې شي. د افغانانو سره په برخورد کې باید ایران او پاکستان ډیر زیات توجه وکړي. شنونکي زیاتوي په بېساري ډول د افغانانو رایستل له ایران څخه او د یو میکانیزم نه موجودیت د ایران له لوري دا به افغان کډوال ته زیاتې ستونزې پیښې کړي. البته در این باره زمانی به مشکلات عظیمی بیکاری که در افغانستان وجود داره، برگشت جزا به این سیستم کاملا یک اشتباه بزرگ است و می یک حالتی که سالهای اونجا بودن و یک در حقیقت تشکر و قدردانی همیشه میشد که مهاجرین اونجا هستن و حفظ کردن مهاجرین هایی که یک دم یاره بیرون میشه به حالت بسیار به سر و سامان، هم باعث مشکلات افغانستان میشه هم باعث مشکلات ایران. د کډوالو وزارت زیاتوي په روان کال کې 1590,000 کډوال له ایران، پاکستان او ترکیې څخه هیواد ته راستنه شوي چې زیات شمېر یې له ایران څخه دي. د روان لمریز کال د سرطان د اول تاریخ نه تر اوسه پورې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه په مجموعي ډول 15,009 تنه مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي چې 9,296 تنه مجردین له کورنیو پرته راغلي او 4,58,778 تنه فامیلي راستانه شوي دي. د دوی له جملې څخه 15,55,804 تنه له ایران او 11,229 تنه له پاکستان او 444 تنه له ترکیې هیواد څخه په خپله خوښه او اجباري ډول راویستل شوي دي. دغو راستنو شویو مهاجرینو ته په مختلفو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شوي، موقت کمپونه ورته جوړ شوي دي او د دایمي استوګنې او د تعلیم په برخه کې او همداراز د کار په برخه کې او په نورو مختلفو برخو کې دوی دپاره مختلفې کمیټې جوړې شوي دي چې په دغه ټولو برخو کې به دوی ته خدمات وړاندې کیږي. راستنه شوي کډوال وایي په ایران کې د ناوړه چلند سره مخ وه او ایرانی پلیسو هیچ ډول انساني کرامت ته توجه نکوله. کسایی که پول نداشته باشه گوشی‌هایشان رو میگیره، بسیار در زور سرشان کار میکنه، بسیار رفتار زشت میکنن. ما خودم در اتوبوس که آمدیم از پول شهرداری را که وقت نتی نفر 1 میلیون پول شهرداری میگیره، موقع که پول نتی تلاشیت میکنه، گوشی تا چیزی که ارزش داشته باشه از پیشت میگیرن به زور. نورو را گل آخری هم دسته کلولو سی بدبختی سره مخامخ کلولو
پیسې هم پاتې شولې، قواله مې جوب کېده، 4.5 روپۍ مې پاتې شوې په صاحب خانه باندې. موږ ته یو تار پیاده کړ چې وروره ګله موږ نه لاره ورکه شوله. صاحب خانه او ګوشګانې خاموش کړې وتښتېدل. لا خو د اسرائیلو جنګ راغی، د دې دوی تار پیاده کړ موږ باندې. ورځ راغله چې موږ د وروره ګله لاره ورکه شوله، صاحب خانه وتښتېدل، موږ تش لنډغر راغلو بیرته افغانستان ته. په وروستیو اونیو کې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو څپې زور اخیستی او دا بهیر ورځ تر بلې پراخیږي. د کډوالو ستونزو ته رسېدنې عالي کمیسیون ویلي چې په تېره یوه میاشت کې له ایرانه څه باندې 600,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي چې ډېری یې اسناد، سپما او د راتلونکي ژوند لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري.